د امارت پیژندنې سیالۍ چې د غزني ولایت د اطلاعات کلتور ریاست له لوري په لاره اچول شوې وه، نن یې 10 تنه غوره ګډونوالو ته ډالۍ وویشل شوې. د غزني د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین وایي چې موخه یې له دغه سیالۍ څخه په ځوانانو کې د مطالعې دود زیاتول او اسلامي روحیې پیاوړي کول دي. د مطالعې فرهنګ په ځوانانو کې لاره پیدا کړو، وده ورکړو، همدارنګه د ځوانانو کې استعدادونو کشف کړو، په راتلونکي کې هغوی په ځان او روح باندې کار وکړو، همدارنګه اسلامي اساساتو ته د اسلامي تاریخ ته د ځوانانو متوجه کول، همدارنګه هر هغه څه چې ځوان ورته اړتیا لري هغوی ته د خدماتو وړاندې کول. ورته مهال ګټونکي ګډونوال هم خوښ دي او وایي چې دغه ازموینه په پوره شفافیت سره اخیستل شوې. یقینا دومره شفافه سیالۍ لکه همدلته چې واخیستل شوه، یعنې د امارت پیژندنې سیالۍ، یقینا ما تر اوسه هم دومره شفافه سیالۍ نه ده لیدلې، ځکه یو خو د امتحان صحنه ډېره کنټرول وه، د سوالو طریقه یې مثلا ډېره ښه ډول وه. زموږ امارت څخه مې دا غوښتنه ده چې په راتلونکي کې ورته سیالۍ په لاره واچوي تر څو ځوانان مطالعې ته وهڅول شي. د امارت پیژندنې دغه سیالۍ چې د اطلاعات کلتور ریاست له لوري په لاره اچول شوې وه، شاوخوا 200 تنه ځوانانو پکې ګډون کړی و.